خلکو پیسې اخیستې نه دي که نه نه منم چې څوک په جیل کې لاړ او څوک پلانکي سره به ګورم هلته ګوره ځای کې کېنم السلام علیکم ملګرو د جمعې شپه ده او یو ځل بیا دا واحد را سره ناست دی واحد دې خو ګوره څنګه د جمعې شپه ده جمعې شپه ده دا د جمعې شپه ده او هغه کسانو ته زه یو جلک دا تبدیلي ښیم کوم چې وایي چې یاره تبدیلی خو مونږ ونه لیده نو تبدیلی دوی ته ښیم تبدیلی دې ته وایې اورئ دا هغه تبدیلي ده نواز شریف په دې ضمن انتخاباتو کې تاسو ټول ولیدو چې دی راغلی دی ووټ اچوي او چونکې دا خو د پی ټي آی حکومت دی هغه تیر حکومت خو نه دی که نه چې دوی به راله او په خپلې مرضۍ به وروړه مړو به هم ووټونه اچوله د دوی په الیکشن کې او دا ژوندی سړی راغلی دی خو د ده شناختي کارډ په عدالت کې ګیر دی پساو دی پروت دی نو دې وس دغه وکړي دا ووټ ته واچي که نه دا دې ته وایي تبدیلي کمو خلکو چې تبدیلي نه لیدلي نو دا د هغوی دپاره زه صرف دا ویډیو تاسو ته ښیم چې دا وګورئ دا سړی ناست دی د دې نه مخکې د دې کس په دې علاقې به ډیوټي وه خو هغه بل شان دی او حکومت د بل چا و اوس چې کوم دی اوس د عمران خان حکومت دی او چې کوم خلک دا چغې وایي چې یاره تبدیلي خو مونږ ونه لیده نو په پنجاب کې هم درته تبدیلي وښوله او الحمدلله دغه دی تاسو وینئ دا دې ملګری راغی نو دا تاسو تبدیلي ولیده په کې بي کې خو تبدیلي خو تاسو لیدلې وه چونکې اول ځل دی تاسو یې په دغه کې هم ووینئ په پنجاب کې هم ووینئ دا دې دواړه راغلي دي او پی ټي آی ټایګر په خیر علي محمد حسین یونس خان وحید الله اسد خان ټولو ملګرو ته سلامونه دا تبدیلي یو جلک مې تاسو ته خو چې کم خلک بار او مونږ خو تبدیلي ونه لیده نو زه راته یم چې په کې بي کې خو تاسو لیدلې وه او چې چا نه لیدلي هغو ته م الحمدلله په پنجاب کې هم دې پهله تبدیلي وښوله دا هغه تبدیلي ده دا هغه مړی دی تاسو وینئ چې پخوا په پنجاب کې مړو ووټونه اچوله او دا ژوندی سړی دی خو شناختي کارډ ورسره نشته چونکې نو دې د ووټ قابل نه دی چې دې ووټ واچوي نور خو دې کې دا نه و که شناختي کارډ د چا ختم هم و خو چې اوریجنل به او هغه به ووټ اچولی شو اوس چونکې داسې کار دی چې اوس دې ته وایي تبدیلي دا هغه سړی دی چې دې نه مخکې هم د په دې علاقه ډیوټي کړې ده وبه په تیر الیکشن کې و بلکې به هغه حکومت د بل چا دا حکومت چې دی نو دا د هغه خلکو حکومت نه دی چې دوی به خلک دمکاو کي دغه به وکړي دا دې اوس راغلی دی خو دې ووټ نشي اچولی دې ته وایي تبدیلي نو هغه تبدیلی پی ٹی آئی تبدیلی ہم سے تبدیلی ہم لائیں گے اولې نه پی ٹی آئی ټایګر نو دا یو تبدیلی مې مخې لراله مې ورکړه چې دا د ملګرو سره شیر کړم دا هر چا چې شیر کړی و دا ویډیو او دې راغلی دی او نواز شریف لاټین دی بیخي لاټین دی او دا تاسو وینئ دغه تبدیلي ده کومه تبدیلي چې صرف او صرف اول خلکو په کې بي کې لیدلې وه او هغه داسې تبدیلي وه چې دې سلیم صاحبي صاحب به بیا وې هغه به وی چې یاره دا پرله د سرحد عوام دوباره دوکه کېدی نه شي او دا خبره به یې کولې حالانکې د سرحد عوام سمجدار وو هغه ولیده چې دلته کار څو کوي اوس دا پوجي ولاړ دی چاته څه وایي یو پوجي د څونه دوی ډېر دي خو صرف اصول دي دلته چې به یو ووټ په هغه سړی چې چا سره شناختي کارډ وي دی ورته زما شناختي کارډ والا دا عباسي ورته وایي او دې خدای دې غرق نه کړه په دې مې بیا ګیرې یا ورته غلي وي زما دا والا که نه او دې یاره سړی د چا نه مني که نه او هغه شناختي کارډ د ده سره نه و د ووټ وانه اچو یعنې تش راغلی و تش په ځې نو دغه و ده ما تاسو ته تشه تبدیلي مې ورته ښوده مراد خان په خیرونو
پیر حمزه او مننه. په او هغه یوه تاسو به نن لیدلي هغه به هم تاسو لیدلي هغه ګرځېده په رکشه کې هغه په رکشه کې روانه وه نو تبدیلي نور څه ته وی هغه کوم پروټوکولونه چې دوی اخیست دي هغه د نرسې لور وه مریم اورنګزیبي نوم دی مور یې نرسه وه شهباز شریف دی دغه سره وه د په دې دغه کې هغو سره وه د نواز شریف د دې پلار د پټۍ مټۍ بدلوله چې بیا په هغې کې دی پروت و که نه نو د هغې د وجې نه دی بیا ته دغه ورکو ترقي او نور په منځ کې څه نه او نن سبا اکاونټونو ته خیال کوئ ورور خپل اکاونټونه چیک کوئ کو پیسې درته راغلې نو لاسي بینک ته ځئ وایي بهی دا پیسې زما دي او دې باندې لاکو لګوئ چې څوک یې رونه باسي نو دا تاسو وینئ تبدیلي دغه تبدیلي وه تاسو ولیده نور هم داسې یو تبدیلي دوه درته پکې ښیم کورالې په منځ کې ذاکر راجا دا هلکه مشره ښه د زړه زور دی سیوا شوی دی د زړه زور الحمدلله مونږ له الله پاک د دې دپاره راکړی دی چې دې بعضې کسانو ته وښیي که نه چې تبدیلي یو هغه ووټ کو عزت دو مریم نواز ووټ له هم نه ورغلی او باقي به یې وی چې ووټ کو عزت دو هغه وی ووټ کو عزت دو ووټر کو عزت مت دو یعنی ووټ کو عزت دو ووټ ته والا بیا ولا الله ته ورکه ووټر له هغه به دا کار کو که نه نو دې وجې نه هغه به دا خبره کول باوجي کاوجي باوجي تاسو وینئ مختلف قسمه دغه دي او تاسو ته به دې کې تبدیلۍ نه ښیم نن پکې هغه یو په رکشه کې راغلی وه سعودی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر ہر سال عمرے پر جانے والے تمام پاکستانوں پر لگائے جانے والا 2000 ٹیکس ختم کر دیا وس په خلک وایي چې دا خو حکومت سعودي حکومت ختم کړ سعودي حکومت چې دی هغه پیل ځل 2000 ختم کړی او د دوی په کوششونو باندې دا بل هم ختم شو که نه دا چې کوم وي دوباره راتلل حفیظ جالندري عمران خان نو بهی دا تبدیلی ده دا تاسو ولیده او انشاءالله تعالی چې د پاکستان ایرلاین به د دنیا نمبر 1 ایرلاین به یو ځل بیا تاسو به وینئ او دا د پی ټی آی ښه ټایګرو او شته دی موجود دی دا طارق او دوی په الیکشن کې ښه کافي خپلې منډې تړې والي دي د ستاینې وړ دي هر یو کسو د پی ټی آی او ماشوم هم منډه والې وه هغه ماشومان چې ما لیدلي وو په ایماندارۍ چې ولاړ به د بلې پالټۍ والا د مخې ته او مبلرې به یې د پی ټی آی اچولې وې چې دا به تاسو په بل ځای کې داسې د بلې پالټۍ به داسې کس تاسو نه لیدلي واحد د پی ٹی آئی معشومانو چاہو بہت کم لوگ جانتے کہ عمران خان پاکستان کا واحد سیاستدان جس نے دنیا کے سبل یونیورسٹی بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں چانسلر کے عہدے پر کئی برس کام کیا اور جب اس کو محسوس ہوا کہ دادی بیا عمران خان راغلے دے اگر عمران خان داتا اس تواورو چیزا تبدیلی دیتا ہوئی کے نیچے آج نیب ہوتی تو کم از کم 50 لوگ جیلوں میں ہوتے آج نہیں اگر دا 50 لوگ ہوئی نیب نہیں ہے چی بھائی دا آپ نے اگر دھرنا دینا تو میں کنٹینر آپ کو دے دیتا ہوں اسمبلی میں اگر آپ نے کوئی شور مچانا ہے بے شک مچائیں میں اپنی قوم سے وعدہ کر کے آؤں کہ میں نے ایک ایک کو پکڑنا ہے شیر زیا جو انہوں نے اس قوم سے ظلم کیا ہمارے بچے کو مقروض کیا ماداد رورا پخیر علی بینا وقت کے پخیر علی ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں یار دا غدیناست ہیں کوئی این آر او نہیں ہوگا وکٹمائزیشن کی یہ بات کرتے ہیں منوارا بیجان میں نے جب سے پخیر علی پیغام اٹھایا 6 میرے اوپر کیسز کیے انہوں نے الیکشن محمد کمیشن اسلام میں الیاس خان 33 میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی دہشت گردی کے اوپر لاکھوں لوگ جمع کر سکتے تھے میں نے تو نہیں کچھ کیا ادھر جا کے شہباز شریف وہ منڈالا بنے ہوئے وہاں شور بچرا جی وہ عورتیں شکلیں بنائی ہوئی پتہ نہیں کون سا آسمان نیچے گرنے لگا یہ زرداری اور یہ شریف اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی جب ایک ہی کرپشن کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے ساری کرپشن کی وہ یونین اکٹھی ہو جاتی ہے کولیشن مل جاتی ہے کرپشن کی سردا ڈیزل تو میں دیکھ رہا تھا وہ جو شور بچا رہے تھے نا بڑی زور سے شہباز شریف کے لیے میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے
कितनी खूबसूरत देर है। जेल से बाहर रहेंगे? ढेर सा ज्यादा नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह دا تاسو ته تبدیلیان خیمه کنه اوس دې ظالم انسان ته پکې وګوره چې خپله مور یې راغستې ده او بوت یې غورځولې ده الله دې ورته هدایت وکړي